د جومات په پیتارځای کې یو سپین ږیری بابا ناست دی، دواړه لاسه یې لپه کړي، د الله په نامه غواړي، د الله نه یې نه غواړي څوک څه ورنکړي او تېر سي. څوک وایي بل څه کار دې نسته چې د سوال رزق ته ناست دی. جوماتونه خو نور هم شته، چېرته بل جومات ته لاړ شه. جوماتونه خو نور هم شته، چېرته بل جومات ته لاړ شه. دغه سپکې سپورې اورې، دغه تکې تورې اورې، د بابا سترګې شرمېږي خو د لوږې نه مړ کېږي. یا رحمان یا رحیم یا خالق یا رازق یا جبار یا قهار، اوف توبه پروردګاره. د تصویر خو سړی وژني، د کافر خو سړی وژني، د تصویر هم عجیبه دی، مصور هم عجیبه دی. زه یې خواله ورنږدې شوم او پوښتنه مې ترې وکړه، څه دې حال دی بابا جانه، څه دې خیال دی بابا جانه. ویل نورې کیسې پرېږده خو بس دومره پیسې راکړه چې پرې زهر ځان له واخلم او د ځانه پرې ځان خلاص کړم. ویل یې نورې کیسې پرېږده خو بس دومره پیسې راکړه چې پرې زهر ځان له واخلم او د ځانه پرې ځان خلاص کړم. د ایمانه پرې ځان خلاص کړم چې د سپکې سپورې اورم، د انسانه پرې ځان خلاص کړم. خودکشي ته تیار سوی مطلب دومره ستړی سوی، مطلب دومره ازار سوی. د یو غم د زغملو حوصله ورپکې نه وه، ما کرز شراب څښلي وو، نشه ورپکې نه وه. حیران وم په ګودر کې پیغلې وې او شور یې نه و، خو وروسته مې رایاد شول چې هغه ورپکې نه وه. ما داسې لا شمشق کو چې سر وتنه یې نه وه، ما داسې لمونځ ادا کو چې سجده ورپکې نه وه.